دا یو ورو سوال کړی دی چې مسواک استعمالول د روجې په حالت کې څنګه دي، او بیا دا مسواک چې سړی ووایي نو دا لاړې چې کومې دي دا تېرولی شي او که نه. الجواب، مسواک وهل هر ټیم مستحب دي، هر ټیم مستحب دي، که هغه د روجې په حالت کې او که هغه د بوزې په حالت کې، که هغه د ورځې په اولنۍ برخه کې او که هغه په اخرنۍ کې. امام بخاري روایت راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. که چېرته د خلکو ته دا خبره نه ګرانېدی نو ما به د خپل امت ته دا امر کړی وی چې د هر مانځه سره مسواک وایي، لازم کړی به مې وی پې. امام نسائی حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی السواک مطهرة للفم مرضات للرب. مسواک سره خوله پاکېږي، الله پې راضي کېږي. دا عام حدیثونه دي. نو دې حدیثونو کې دا مسله نشته چې نه سوای د روجې نه. صحیح خبره دا ده چې د روجې په دوران کې هم مسواک استعمالول مستحب دي، جایز نه مستحب دي. ها بعض مولیان زمون په ملکونو کې وایي مکروه دي. ولې مکروه دي؟ څه ناشنا خبره کوي دې سره چې دی د خولې هغه بین ختمیږي او دا بین د الله خوښ دی. نو موږ دا وایو چې مسواک که ته ټوله ورځ استعمال کړې په روژه کې بیا هم دا بین نه ختمیږي. ولې؟ دا د معدې نه راځي، دا د خولې نه دی. نو دا خبره د هغوی کمزوري ده. بیا لاړې تېرول جایز دي بلکل. ها که د مسواک نه په دې لاړو کې څه پاتې شوي، لکه د مسواک نه صحیح څه هغه ته مسواک استعمالو هغه جدا شو دی، غاښونو کې پاتې شو یا خوله کې پاتې شو، نو هغه به توکي، هغه به نه تېرې. هر چې لاړې دي هغه تېرول چې دي جایز دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې چا راته دوه دعاګانې رالیږلي دي چې دا د روژه ماتي په ټیم کې ویل پکار دي. نو زه تپوس کوم چې دا دوه دعاګانې شتي او که نه. اولنۍ دعا دا ده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. یو خو دا دعا وي چا راته ویلي چې وایه. دویمه دا چې اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسألك الجنه واعوذ بك من النار. دا دعا شتي او که نه. الجواب، دا اولنۍ دعا چې کومه ده ده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، دا د مسلمانانو کې ډېره مشهوره ده. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. امام ابو داود راوړی خو سندن دا دعا کمزوري ده. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت دا دعا سندن کمزوري ده. ها د دې په ځای موږ سره بل ذکر شتي که نه؟ بل ذکر شتي امام ابو داود راوړی دی. ها روژه ماتي په ټیم کې ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دا موږ سره شتي او دا ښه صحیح سند والا دعا ده، امام ابو داود راوړی دی یا ذکر دی. بلکې موږ دې ورور ته دا وایو چې وی د روژه ماتي په ټیم کې کومه دعا چې کومه دعا دې خوښه یې کوه. که مسنون وی نو مسنون خو دقه ذکر دی ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بس دا دویم ذکر چې د ذکر کړی دی اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسألک، دا خو موږ ته پته هم نه چې کوم ځای کې ده. نو دا هم هسې بې سنده خبره ښکاري. بس دقه مشهور ذکر به ووایې او نور چې د کومه دعا خوښ یې هغه وایه. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثلاثة لا ترد دعوتهم. درې قسمه خلک دي چې د هغوی دعاګانې نه رد کېږي. درې قسمه خلکو دعاګانې نه رد کېږي. دا حدیث امام احمد راوړی. هغه درې کسان څوک دي؟ الامام العادل والصائم حتى يفطر. عدل او انصاف کوونکی باچا او روجتي انسان د روژه ماتي پورې چې دې څه دعاګانې غواړي الله یې قبلوي. او دریم مظلوم انسان چې ظلم ورسره وشي. نو هر قسمه دعا چې کې هغه کولی شي ټوله ورځ. ګورئ
دلته بله خبره به ذکر کړو. بعضو خلکو د دعا صرف د روژه ماتي سره تړلې ده، بس چې روژه ماتي ټیم شي بس دی به دعاګانې، نور دعاګانې نه غواړي. نه، د روژتي انسان دعا قبلي دی چې روژه ونیسي د سحر نه او د نور ډوبېدو پورې دعاګانې د غواړي که نه. ها بیا که روژه ماتي ټیم کې ورسره غواړي نو ځکه چې بعضو روایتونو کې راغلي چې روژه ماتي ټیم کې، او بعضو علماو دا حکمت ذکر کړی دی، وایي دغه ټیم کې انسان کې عاجزي ډېرې او د ډوډۍ ته محتاج او الله ته هغه محتاجي او فقر هغه ښکاره کړی، نو صرف د دعاګانې د دې ماښام پورې او روژه ماتي پورې مه خاص کوئ، بلکې هر وخت د الله نه دعاګانې وغواړئ. روژه ماتي ټیم کې وغواړه، مازدیګر کې وغواړه، ماسپښین کې، سحر، هر ټیم چې ته میلاویږي د دعاګانې الله نه رد کوي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې په روژه کې سنت اعمال کم یو دي، او دا ډېر یو نیم رور یا خور داسې سوال وکړي د هغوی خو دا مطلب وي چې موږ مختصر سوال وکړو، خو د هغې جواب صحیح جواب به ډېر اوږد دي. موږ به د دې جواب داسې وکړو چې خبره به راټوله کړو. په روژه کې سنت اعمال ډېر دي او سنت کارونه، یو څو به ترې ذکر کړو. یو دا دی چې روژتي انسان به د خپلې ژبې حفاظت کوي، او که چېرته څوک ورته کنځلې کوي یا ورسره بدې ردې ورته وایي یا ورسره جګړه کوي، نو دی به ورته څه وایي؟ زما روژه انی صائم. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې روژتي انسان به داسې کوي. دغه شان د روژتي انسان دپاره یو سنت عمل دا دی چې دی دې پېشمنۍ کوي. حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تسحروا فإن فی السحور برکه. پېشمنۍ کوئ، په پېشمنۍ کې څه دي؟ پېشمنۍ کې برکت دی. دریم سنت عمل دا دی چې پېشمنۍ دې لیټ کړی شي، یعنی سحر راختو ته نږدې دې پېشمنۍ وکړی شي. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، زید بن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پېشمنۍ وکړو او بیا هغوی منزله لاړو. خو وایي څومره ټیم و منځ کې؟ وایي لکه 50 ایتونه چې ووایي، معنی دا چې سحر ته نږدې پېشمنۍ کړی. دغه شان څلورم سنت عمل دا دی په روژه ماتي کې تعدي کول، څنګه چې نور ډوب شي روژه ماتي کول، د سنت طریقه ده. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. دا هغه وخته پورې خلک په خیر باندې دي چې څو پورې په روژه ماتي کې تعدي کوي او وختي کوي. وختي او تعدي دواړو مطلب دی یعنی اولني وخت کې کوي، او دا بدعات دی. هسې ګورئ دا 2 منټه لیټ کول او 3 منټه لیټ کول او پېشمنۍ د وخت نه مخکې کول او روژه د وخت نه مخکې بندول، دا ټول بدعت او خرافات دي. پېشمنۍ به لیټ کې، سحر ته به نږدې کې، او روژه ماتې به په اولني وخت کې کې، څنګه چې نور ډوب شو بس روژه ماتې به کې. د سنت طریقه ده. دغه شان سنت طریقه دا ده چې روژه ماتې کې تازه کجورو باندې روژه ماته کړی شي. که تازه نه وي بیا دې په عامو کجورو، که هغه نه وي نو بیا دې په اوبو باندې. په سنن د امام ابو داود کې دا روایت شتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو روژه ماتوله. که رطبات به نه نو بیا په تمراتو باندې، عامو کجورو باندې. فإن لم تكن حسوات مما، که کجورې به هم نه وي نو بیا به اوبه وڅکړي. دغه شان شپږم سنت عمل دا دی چې کله روژه ماته کې نو هغه ټیم کې مسنون ذکر ویل ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دغه شان یو سنت عمل دا دی چې روژتي انسان دعاګانو له ډېر زور ورکړي او ډېرې دعاګانې غواړي. مخکې حدیث ما بیان کوز دی تېر شوي سوال کې چې د روژتي انسان دعاګانې الله نه رد کوي. دغه شان یو روایت کې داسې راځي، امام بزار راوړی دی، ګورئ ډېر خوندور روایت دی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په روژه کې الله هره ورځ او هره شپه خلک د اور نه ازادوي. په دې کې ورسره هره ورځ هم دي. په روژه کې الله هره ورځ
او هر شپه خلق د اور نه ازادوي. بیا دې دپاره مې دا روایت ووی وان لکل مسلم فی کل یوم ولیله دعوة مستجابه، او د هر مسلمان دپاره په ورځ او په شپه کې لازم داسې دعایي چې الله یې قبلوي. او تاسو سوچ وکئ یعنې د ټول رمضان د اول سر نه ول اخره پورې هره شپه او هره ورځ الله سبحانه وتعالی ستا دعا قبلوي پکې. په هره ورځ او په هره شپه کې ستا یو دعا شته چې الله یې قبلوي. نو دعاګانو له زور ډېر ورکول پکار دي. دا بس سنت اعمالو ما خو چې دا خبره دا خو تفصیلي جواب غواړي، خو دا مختصر موږ یو څو ذکر کړو. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې نن سبا د ملکونو والا عامو ملکونو والا د ویکسین خلکو ته لګوي چې هغه د دې کرونا وایرس دپاره دي یا کووډ 19 چې ورته وایي. د هغې دپاره چې کومې ویکسین او ستنې لګي په دې سره روژه ماتېږي او که نه، ځکه چې ډېرو ملکونو کې لګیا دي مسلمانانو ته یې لګوي او بعض مسلمانان په دې شک کې دي چې دې سره به روژه ماتېږي او که نه. الجواب دې سره روژه نه ماتېږي، ځکه چې دا ویکسینې کومې چې د کرونا دپاره لګوي دا هغه ستنې دي چې د علاج دپاره دي. دا نه خوراک څښاک دی او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي. نو ځکه صحیح خبره ده چې دې سره روژه نه ماتېږي. والله اعلم. دی ورو سوال کړی دی چې زه په منځه باندې ولاړم سحر لمونځ مې کوو، نو د منځه په دوران کې ما په دې خپلو غاښونو سره د شونډې نه یو پټ واړو او بیا راته رایاد شو چې زما خو روژه ده. نو په دې ژبه باندې مې ډېر کوشش وکړو چې دغه پټ پیدا کړم په دې خوله کې، خو راته پیدا نه شو او بس لاړې مې تېرې کړې. نو زما دا روژه به صحیح و که نه؟ الجواب د روژې په حالت کې چې څوک په غاښونو باندې د شونډو نه څه پټ ونړوي یا یې ترې راکاږي یا یې ترې وشوکوي، نو دی به لازم دا توکي او غذاري به ځکه چې تېرولی خو نشي روژې په حالت کې دی. خو که چېرته دغه پوستکی یا دا پټ د ده نه تېر کړی شو او هیر وتې یا ورته میلاو نه شو یا پیدا کول یې ګران و د لاړې تېرې کړې، نو هېڅ پې نشتي. ولې؟ ځکه چې ده دا کار قصدن نه دی کړی. او دا خبره موږ د مخکې ورځو کې ذکر کړې وه د بلوغ المرام نه چې موږ د دې مسایلو شرحه کوله چې دا ټولې خبرې چې په هغې سره یا هغه کارونه چې هغې سره روژه ماتېږي په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. یو پکې څه دی چې دا کار به د ارادتن کړی. یاد دي دا شرطونه؟ یاد به یې ورته، اراده به او علم به. بارک الله فیک، ماشاءالله. یاد به یې ورته، اراده به یې او علم به یې. نو دلته خو ده دا کار ارادتن نه دی کړی. یا کوشش وکړي میلاو نه شي، لکه دا ورو چې بیا ماته رایاد شو خوله کې مې وي ژبه ښه وویله خو هغه پوستکی یا هغه پټ راته میلاو نه شي، بس هېڅ خبره نه ده، انشاءالله روژه صحیح ده. دا یو ورو سوال کړی دی چې د دې زخمونو نه چې دا نو روځي یا اوبه ترې روځي، نو د دې سره روژه ماتېږي او که نه؟ الجواب دې سره روژه نه ماتېږي. د زخمونو نه چې کوم نوونه روځي یا تې وینه روځي، که دا ډېره مې هېڅ خبره نه ده، ځکه چې دی معذوره دی، دې سره روژه نه ماتېږي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې غاښونه صفا کول
په دې نن سبا د برش او ټوت پیسټ چې ورته وایي او په دې باندې معجون د غاښونو هغه په دې سره غاښونه صفا کول د روژتي انسان دپاره جایز دي او که نه جایز دي. دا سوال ډېر کیي، عوام اکثر دا سوال کوي، جایز دي، هېڅ خبره نه ده، خو شرط پکې دا دی چې څه تیر نشي. او که چېرته څوک یې ډېر ضرورت ورته نه وي او شپې ته یې اړوي ډېره ښه ده. که ډېر ضرورت ورته نه وي او څوک یې دغې ته اړوي چې روژه ماتي نه بعد به یې وکړي نو بیا ډېره ښه ده، ځکه چې خبره بالکل د شک او د شبهې نه ووته. خو که څوک یې د روژې په حالت کې دغه برش استعمالوي او دا کمې دوايانې چې دې دپاره راوتي د غاښونه پرې صفا کېږي کم معجون چې دي نو دا استعمالولی شي، هېڅ حرج پکې نشته، خو صرف دومره دی چې احتیاط به کوي چې دا تیر نشي. والله اعلم. دا وروس تپوس کړی دی چې زه د شوګر بیمار یم، نو زما دپاره روجې نیوه څنګه دي؟ آیا په ما لازم دي چې زه به روجې نیسم که نه، روژه ماتولی شم او که نه؟ او دویم سوال دا دی چې زه وخت په وخت خپل شوګر چک کومه، نو د دې دا چک کول د روژې په حالت کې جایز دي او که نه؟ الجواب، عامه مسله دا یاده کوي چې د بیمار دپاره په شریعت کې دا مسله ده، که چېرته روژه دله نقصان ورکوي یا دته ګرانه پرېوځي یا د ورځې دی دوایي ته محتاجي، لازم به دی دا دوایانې دا ګولۍ که هغه د خوراک کې که د څښاک کې دا به دی استعمالوي، ګنې بیا بدن ته نقصان رسي، نو د دوی دپاره دا مشروع دي چې دوی روژه ماته کړي یا روژه ونه نیسي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله وی چې څوک بیماری یا په سفر باندې نو دغه شمار دی بیا په نورو ورځو کې پوره کړي. او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. الله دا خوښوي چې دغه په رخصتونو باندې دی عمل وشي. هر چې وینه ویسته دي د بدن نه دې دپاره چې شوګر چک کړي نو دې سره روژه نه ماتېږي، د دې سره روژه نه ماتېږي. خلاصه دا ده، زه به درته د فایدې دپاره دا خبره ذکر کړم او دا ډېره فایدهمنه ده، ډېرې مسلې به درته اسانې شي. د بیمار انسان درې حالات دي، د بیمار انسان څو حالات دي؟ درې. که دا مسله تاسو یاده کړه نو د بیمار دا مسله به راته بلکل واضحه شي چې آیا بیمار انسان روژه ماتولی شي او که نه. په دې باب کې د بیمار انسان درې حالات دي. اولنی حال دا دی چې بیماری پې اثر ونه کړي، بیماری پی اثر نه کوي. لکه یو سړی دی زکام پې دی یا په سر یې لږ درد راغی یا په دې غاښ باندې درد دی او داسې نورې بیماریانې، د ده دپاره نه دي جایز چې د روژه ماته کړي. راجح قول دی، د ده دپاره نه دي جایز چې د روژه ماته کړي، هیڅ ضرورت ورته نشته. که الله اجازت ورکړی رخصت ورکړی، خو دې دپاره چې ضرورت وي که نه، چا دپاره چې روژه ماته غوری یا روژه نیول ورته ګران وي، خو دلته خو دغه هېڅ خبره نشته. دویم حال د بیمار دا دی چې کله روژه نیوه درته ګراني او نقصان وله نه ورکوي. دا دویم حال دی، روژه نیوه ورته ګران دي خو نقصان ورله نه ورکوي، نو د ده دپاره روژه نیوه مکروه دي او روژه نه نیوه سنت طریقه ده. دویم حال څه دی طارق صاحب؟ روژه نیوه ورته ګراني او نقصان ورله نه ورکوي، نو څه به کوي؟ د دې حکم څه دی؟
روجه نیوه مکروه دی او نه نیوه غوره دی. دریم حال دا دی چې روجه نیوه ورته ګراني او بدن ته نقصان ملاویږي، یعنی روجه نیوه ورته ګران دي او نقصان ورلم ورکوي. لکه موږ به داسې وایو چې یو سړی دی د ګردو بیمار دی یا شوګر یې په هغه مرتبه کې دی چې که روجه ونیوه بس بدن یې خرابېږي، نو په داسې ټیم کې د ده دپاره روجې نیوه حرام دي. خیال هم دی دې مسلې ته؟ ولې حرام دي؟ بدن ته نقصان رسي، او شریعت خو دا وایي چې ته بدن ته نقصان نه ورکوې. ولا تقتلوا انفسکم، الله وایي خپل ځانونه مه وژنئ. خو دا هله چې کله بیماري یقیني دله نقصان ورکوي یا دا روجې نیوه دته ګراني او دله نقصان ورکوي، په دې کې دا مسله هم راووته. او ټولو هغه مشرانو ته زه خپلو مشرانو ته دا نصیحت کوم چې زمونږ کوم مشران دي قدرمن په مونږ ګران دي، ځکه ورته دا نصیحت کوو. هغوی بعض مشران هغه دي چې عمر یې زیات شوی یا په بیمارو کې اخته شوي او روجې نشي نیوی، او روجې بدن له نقصان ورکوي، او بیا هم دوی هغه روجې نیسي، وایي نه دا به څنګه یې او دا پته نشتې کیدای شي ګناهګار شو دا شو دغه شو. موږ وایو دا کار ستاسو غلط دی، دا کار ستاسو غلط دی، دا روجې چې تاسو نیسئ او بدن له نقصان ورکوئ. مخکې ما حدیث بیان کړو چې د الله دا خوښه ده چې د هغه په رخصتونو باندې دې عمل وشي، نو چې کوم رخصت الله ورکړی په هغې باندې عمل پکار دی. والله اعلم. پوه شوي په دې مسله که نه؟ د ورو سوال کړی دی چې د روجې په حالت کې لامبل، په سیند کې غوپې وهل یا داسې اوبو ته ودرېده یا سر اینځل، د دې څه حکم دی؟ الجواب دا ټول جایز دي. لامبل که په سیند کې لامبې، که په واشروم کې لامبې، او که هر ځای کې لامبې، او که په سر اوبه اچې، هېڅ خبره نه ده. او نه د دې په کراهت باندې څه دلیل شته او نه په تحریم باندې څه دلیل شته. بعضو علماو دا ویلي دي چې جي دا غوپې وهل په اوبو کې او دا چې مکروه دی، ولې وایي کیدای شي خولې ته اوبه لاړې شي، خو داسې مضبوطې خبرې نه دي. نو که څوک لامبي په روژه کې لامبلی شي، که هغه دی باتروم کې یا واشروم کې لامبي، فوارې ته ودرېږي، که په بالټي باندې اوبه راړئ، یا که دی سیند ته دانګي او که هر ځای کې لامبي ځان له، هېڅ خبره نه ده. او لازم به احتیاط کوي چې خولې ته اوبه لاړې نه شي، نو دا خو به احتیاط کوي، او دا کار جایز دی. والله اعلم.